مولانا صاحب د دین ټیکهداره د فتوو مالکه تاسو به د یو مولوي صاحب تاسو به د دې یو سیاسي ملا دا خبره نه اورېدلې چې موږ د پېښور د جومات د دماکې غندنه کوو ولې دلته چې په دې مسلم باغ ښار کې په بوري ښار کې په سیالکوټ کې په سایوال کې یو لیونی هم خدای نخواسته د قرآن پاک د ورکو بې حرمتي وکړي خلک یې سنګسار کړي خلک ورباندې فتواې ورکوي او زما د پېښور په جومات کې زما د قرآن پاک ورکې په وینو لړلې په ورونو سوځلې او مولوي صاحب غږ نه پر کوي مولوي صاحب پر مولانا سنجان غږ نه کوي د ده سیاسي مفادات ته خطره پیښیږي د ده کرسۍ ته خطره پیښیږي مولوي صاحب د باجوړ پر مولانا نور محمد پر هغه حافظانو د کاریانو د خودکشو پر حمله دی بغاوت نه کوي دی د جمعې په خطبه کې پر دې باندې فتوا نه ورکوي ولې د ده سیاست ته نقصان رسیږي د ده اقتدار ته نقصان رسیږي دی د دې ریاست د هغه شاهي خاندانونو څخه یو شاهي خاندان دی چې د مذهب په اړه کې سپورټ کوي افغان وطن په ټکور ټکور افغان ملت په تباه و برباد جنډه مه لره ترهنه مه لره د نجونو سکول بند د سړیو سکول بند یونیورسټۍ بندې وایي موږ د دنیا سیالي کوو ای مولانا صاحب ته سیالي په کم شکل کوې په کم طرز یې کوې د نبي علیه السلام د حدیثو د لارې یا اول لفظ د قرآن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازله سوی دی چې اقرا د اقرا مطلب څه شی دی نو مولوي صاحب ولې دا وطن ټکور ټکور کوې او چې ستا د وزارتو د تماشو ځای راسي بیا ته د اقتدار دپاره د اقتدار د کرپشن دپاره ورور هم سیاخه زوی ورته کښېنوي دا ډېر ظلم دی زه د دې ریاست د کم جرنیل په پښو کې ورپرېوځمه چې د خدای دپاره دې ستا د ټرېنډ دې ستا د ساتلو انتیاپسونو دهشتګردو څخه ما خلاص کړ او دا کار خو ما کړی نه دی دا کار خو په تاریخ کې دا داغ زما په تندي کې نشته زه به په تاریخ کې کمزوری سوی یم زه به وال سوی یم زه به ټکول سوی یم زه به په امر مجبوري خاموشه سوی یم خو دا د دنیا د هیڅ چا د ارمان نه دی پوره سوی چې د چا په پښو کې د پښتون او افغان سر پروت وي او نه به دا ارمان د چا پوره سي د ملي شهید عثمان خان ټاټوبی مسلم باغ ښار کې د عوامي نیشنل پارټۍ له اړخه روانه د دې ډېرې درنې او په زړه پورې جلسې صدر د پارټۍ کله سیف الله صدر حاجي عبدالمالک کاکړ ورور په سټیج ناست د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سردار آصف خان سرګړه د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د ننګیالي غیرتي مسلم باغ ښار ننګیالو غیرتي ملګرو سپینږیرو مشرانو د کله سیف الله څخه نیولې بیا تر کاڼه پورې د پارټۍ د کله سیف الله تحصیل مسلم باغ تحصیل ډیرو درنو ذموارو د پارټۍ مشرانو ملګرو ستاسو د ټولو په اجازت یقینا د ډیره وخته بعد په مسلم باغ ښار کې د موسم په دې کړکېچن حالت کې دومره درنه او په زړه پورې غونډه جوړېدو د عوامي نیشنل پارټۍ کله سیف الله ټولې ضلعې ته مسلم باغ تحصیل کله سیف الله تحصیل کاڼ یو ملګري ته د تنظیم یو ذمواره ته د پښتون سټوډنټس فیډریشن یو ذمواره ته د زړه له تله مبارکي وایم د دې مبارکۍ سره زه د عوامي نیشنل پارټۍ له اړخه هغه اتحاد ته مبارکي وایم چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره یا دلته په دې ښار کې زموږ د ایم پی ای ورور مولانا
نورالله صاحب د اصلاحي کمیټۍ د لارې کوم اتحاد سوی و د هغه اتحاد د لارې چې کومه بریا ترلاسه سوې وله د هغه بریا په نتیجه کې د میونسپل کمیټۍ مسلم باغ چیرمین ډیپټي چیرمین د کله سیف الله چیرمین ډیپټي چیرمین او د دې اتحاد له برکته زموږ د یونین کونسل ټولو چیرمینانو ته د زړه له تله مبارکي وایم. درنو سپین ږیرو ګرانو ملګرو، یقینا دا ټیم ملکی حالات، سیاسي حالات زموږ د لوی کور ډېر ستړي او ستومانه حالات دا داسې وخت دی، په داسې وخت کې دا جلسه نن روانه ده چې هرې خواته که پر ملکي سطح وي، که د ملک سیاسي صورتحال وي، که د ملک داخله صورتحال وي، او که بیا په دې کې دننه د پښتون افغان وطن خپل صورتحال وي، نو دا ډېر دردونکی ستومانه او که زه دا خبره وکړم انتهایي د مایوسۍ په حالت کې روان دی. ډېر نږدې پرون زموږ په وزیرستان کې چې کومه ناوړه ډرون وسوله، د کومو ماشومانو تصویرونه جنازې چې زموږ ستاسو در مخه پر سوشل میډیا تیریږي، نو یقینا هم د هغه سوالونه زموږ په مزغو، زموږ د کام د هر سپین ږیري ځوان سیاسي کارکون د نظر لاندې موږ ټول یې څارو چې آخر د باچا خان هغه خاوره، د باچا خان د فکر د ملګرو هغه وطن چې کم و بیش پر دې خاوره د پښتون افغان وطن پر هر لویشت ده، پر دې نیت قدم ایښی دی، پر دې بنیاد یې ګرځلاو کړی دی چې زه یو پر امنه ژوند، زه یو خپلواکه ژوند، زه یو خوشحاله ژوند د خپل کام ته ورکم. خو د 100 کلن تاریخ د ډیرو درنو قربانیو، د ډیرو غټو کړاوونو باوجود نن هم د باچا خان خاوره، د باچا خان د فکر د ملګرو وطن که د وزیرستان څخه راواخلې بیا در پېښوره پورې راځې، بیا در مسلم باغه پورې راځې، بیا در کابل او در کندهاره پورې ځې، نو هره ورځ جنازه ده، هره ورځ هایدره ده، او دا بیا زموږ د وطن نوې سلسله ده چې زموږ پر وطن شروع سوله. چې یار خو پرون په ملګرتیا کې یو وار زموږ وطن امریکنو د دې وطن نام نهادو انتها پسندو دهشتګردو تباه کوي، برباد یې کوي، وران یې کوي، چې ولموږ د یو غیر کتابي مذهب روس مخنوسو د هغې خلاف جهاد کوو. زموږ د وطن هره کوڅه هره ګلۍ یې په وینو ولړله. بیا د دې بعد پر دې بنیاد زموږ د وطن د جنګ او د جګړې په خوا روان سولو چې ول دا دهشتګرد دي، دا انتها پسند دي، دا به نه د ډرون د لارې لکوو، دا به نه د مځکې د لارې لکوو، دا به په هر صورت چې دوی خپل انجام ته رسو. بیا دا جنګ زموږ د وطن په کوڅه کوڅه روان سولو، او نن یو وار بیا یو خواته کال نه کیږي چې دا انتها پسند، دا دهشتګرد دې ریاست د یو ګډ فیت پر بنیاد باندې چې دا راولو، دا میشته کوو، دې ته کورونه او کلي حواله کوو، نو د دې به خلاصیږو. بیا یې په دې وطن کې دا غوبل شروع کړي، اوس بیا د ریاست ډرون ګرځي، زموږ د وطن ماشومان د هغه د لاسه محفوظه نه دي. نو ای پښتنو، دا حالات، دا واقعات چې زما او ستا په کور او په کلي روان دي، دا هغه فکر باچا خان د یووالي او د اتفاق غواړي چې سوایه د هغه څخه ستا د دې مصیبتو او تکلیفو څخه د خلاصون بله یوه لاره نشته. هغه باچا خان چې 100 کاله مخکې پر دې وطن باندې د امن، د ورورولۍ، د پښتونولۍ بنیاد ایښی و، هغه باچا خان چې د یو کم اتیا څخه د افغانستان د دې درنې او د دنیاوالو د مفاداتو پر دې لوبه باندې د خپل کردار پر بنیاد پر ټول کام غږ وکړي چې د دې
جنګه د دې فساده دا کام راایستل غواړي دا زموږ نه دی خو نن کم و بیش 40 کاله بعد 50 کاله بعد نن د دې وطن هر عالم هر طالب هر د مذهبي ګوند سیاسي کارکن هر کامپاله د دې وطن هر تجار هر انسان په دې پوه سو چې دا جنګ زموږ نه و دا زموږ د بربادۍ جنګ و دا زموږ د ورانېدو جنګ و او په دې کې موږ تباه او برباد کړل نن هم د دې جنګ په ضد نن هم د دې انتها پسندۍ په ضد نن هم د دې دهشتګردۍ په ضد په دې ټول کام کې د سرونو ورکولو د شهادتونو ورسره د جیلونو په شکلو کې په هر شکل هر قرباني چې د دې کام د خلاصون دپاره د قربانۍ پر بنیاد باندې احساس سوې د عوامي نېشنل پارټۍ ورکوي په هره کوڅه او ګلۍ کې په هر چوک کې پر کام د امن غږ کوي د ورورولۍ غږ کوي د خپلوۍ غږ کوي د اتفاق غږ کوي نو نن دې کام ته دا وایو دې وطنوالو ته دا وایو چې پښتنو هغه باچا خان د باچا خان هغه فکرونه چې زما او ستا د ژوند ضمانت د امن د لارې ما او تا ته راکوي د ورورولۍ د لارې ما او تا ته راکوي د خوشحالۍ د لارې ما او تا ته راکوي نو دا زما او ستا ذمواري جوړیږي چې هغه ټول فکرونه چې په دې وطن کې ما او تا ته سوایه د تباهیه سوایه د بربادیه سوایه د نفرته سوایه د قبایلیته بل هیڅ نه دي راوړي د دې ځان خلاصول غواړي په دې لوی فکر په دې لویه پښتونولي په دې لوی افغانیت کې دا زموږ او ستاسو ذمواري ده باید موږ سره ملګري سو ای پښتنو تاسو پر دې غور وکئ د باچا خان د سیاست د بنیاد څخه در دغه ننني سټیجه پورې موږ چې په دې وطن کې ګرځو د دې وطن په کوڅو کې ګرځو د دې کام سره جرګې کوو د دې کام سره مرکې کوو پر دلیل خبره کوو په منطق خبره کوو که د کام ملګرتیا ځان ته غواړو که د کام د ځان سره مل او ملګری جوړول غواړو هسې د اقتدار دپاره نه هسې د وزارت دپاره نه هسې د مفاداتو دپاره نه د کام د ښه مستقبل په خاطر یې غواړو دا موږ ثابته کړې ده موږ چې په دې وطن کې په دې مسلم باغ کې نن هم چې په ټول عمر زموږ دلته واک او اختیار نه دی راغلی پر دغه مسلم باغ باندې د مسلم باغ د خلکو سره موږ حساب کولو ته تیار یو د کله سیف الله د خلکو سره حساب کتاب کولو ته تیار یو چې کوم څه موږ کړي دي کوم څه موږ روان کړي دي په دې اویا کاله کې دې څوک راوړي ستاسو په مخ کې دې کښېږدي په هر نامه په هر شکل چې د دې ځای ځان د واک او د اختیار او د قدرت خاوند کړی دي داسې چې د اویا څخه یې راواخلې بیا د نن ورځې پورې راځې د دې کام په خاطر که د باچا خان د فکر ملګرو اپوزیشن خپل کړی دی نو د کام په خاطر یې خپل کړی دی که د زورور مخ ته درېدلی دی جیل ته پر تللی دی د شهادت سره مخامخ سوی دی د جلاوطنۍ سره مخامخ سوی دی د دې کام په سر سوی دی او چې کله ماتو ګډ واک او اختیار ترلاسه کړی دی نو بیا د دې کام په مخ کې حساب کتاب ایښولو ته تیار یو چې زموږ په مقابله کې چې هر چاته هر څومره زورور اقتدار په لاس ورغلی دی دا و زموږ اقتدار دی بیا خلک سره موازنه کړي بیا د حساب کتاب وکړي چې موږ کام ته څو ګټه راوړې ده او زموږ په مقابله کې کام ته څو ګټه چا راوړې ده او دا حساب کتاب د دا وطن وکړي ای پښتنو زموږ په وطن کې د یو زورور نوم یاد سي د یو بدماش نوم یاد سي بیا هر سړی پام او فکر ورسره کوي د دې خاورې په سر د باچا خان د فکر ملګرو هغه انتها پسند چیلنج کړ هغه دهشتګرد یې چیلنج کړ چې د هغې دوامه په کلي او په ښارونو او په علاقو کې چا غږ نسو کولی خو دا د باچا خان د فکر ملګري ول دا هغه سیاست و د باچا خان د فکر چې د دې باچا خان د ملګرو په مزغو کې پروت و چې بشیر خان بلور به ویلې ول د دوی د خودکشي جاکټونه به ختم سي د دوی د توپک ګولۍ به ختمې سي د دوی دماکې به ختمې سي خو د باچا خان د فکر د ملګرو سینې به نسي ختمې دا څوک کولی سي په دې وطن کې خلک چې یوه ګنټه مخکې حال ورسي چې ستا په جلسه کې مشکل دی خدایه مکه پر دا لاره مه تېرېږه بم درته ایښول کېدلی سي دماکه در باندې کېدلی سي بیا خلک وطنونه یې لکي بیا جلسې یې لکي
بیا غم و ښادۍ یې لکي خو د باچا خان د فکر ملګرو ته چې هر چا په هر شکل په هر څومره زور باندې دا چیلنج جوړ کړی دی چې نه به راوځې د کام خبره به نه کوې د وطن خبره به نه کوې خو دا د باچا خان د فکر ملګري دي چې هم په دې کام په منځ کې ولاړ پاته سوي دي هم پر غم ولاړ دي هم پر حیدره ولاړ دي هم پر جنازه ولاړ دي او په داسې شکل ولاړ دي چې د باچا خان د فکر هر ملګری په هر ځای کې سټیج ته راپورته کیږي نو لازمي به د یو شهید ورور وي لازمي به د یو شهید پلار وي لازمي به د یو شهید زوی وي نو دا په دې وطن کې د دې مثال موږ ته څوک راکړي او د دې کامه دا غوښتنه کوو چې پښتنو داسې تحریک داسې سیاست چې د هغې بنیاد د عدم تشدد څخه دی د امن څخه دی پر هغې دنیا کتابونه د امن خورولو پر بنیاد لیکي دنیا فلمان د امن خورولو پر بنیاد جوړوي د دې وطن د ریاست علاکاره د دنیا ساتل سوي انتها پسند او دهشتګرد باچا خان د فکر په ملګرو پسې راووتل ګولۍ ورته ونیولې په خودکشي د ماکې ورته شروع کړلې په ټارګټ کلینګ یې د لارې ساړول لیکن تاسو پر دې غور کړی دی چې هم دا فکر دی هم دا سره جنډه ده هم دا سره خولۍ ده چې د دې کام په منځ کې ولاړه ده نه د اختر په ورځ زه معاف کړم تاسو به د ننه پورې دا نه اورېدلي په جلدې جلسه کې به علما کرام ناست وي تاسو ټول په دې خبر خلک یاست چې د فتح مکه پر موقع باندې نبي علیه السلام اعلان وکړي چې 4 طبقې به معاف وي په هغه کې به سپین ږیري معاف وي په هغه کې به زنانه معاف وي په هغه کې به ماشوم معاف وي په هغه کې به تسلیم سوی سړی معاف وي اوس راسئ موږ تاسو پښتنو سوال کوو جنګ خو زموږ د هیڅ چا سره نه و دښمني خو زموږ د هیڅ چا سره نه وه د کام خبره مې د امن د لارې د ورورولۍ د لارې د پښتنولۍ د لارې د خپل لوی کور افغانستان د جوړښت خبره مو کوله د خپل کام د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره مې کوله پنجاب ته مو دا خبره کوله چې ما به ورور ګڼې زما به نوم وي زما به عزت وي زما پر وسایلو به زما اختیار وي بلوڅ به پر سکون وي د بلوڅ خور عزت به محفوظ وي پر وسایلو به اختیار وي چې تا ته خدای څه درکړي دي ته یې مالک څه خو دی ویل نه زموږ جنګ یې د داسې قوتو سره شروع کړي چې هغه سره به زما څه پدې راتلله دې انتها پسند دهشتګرد په داسې حالت کې چې خبره به د دین کوله خبره به د اسلام کوله خبره به د مذهب کوله دا 4 سره طبقو کې په دې درې کې زموږ هېڅوک معاف نه کړ زموږ د مشر په کور د اختر د مبارکۍ په حال خودکشي وکړه زموږ سپین ږیري په ټارګټ کلینګ په شهادت ورسول او حتی کې چې زموږ زنانه د ولی خان بچی پر ډاکټر ګلالۍ حمله وکړه زموږ ماشوم ورور د نیاز صاحب یوازینی زوی میا راشد په شهادت ورساوی اوس پاتې سوه 4مه خبره نو موږ د تاسو څخه کومه پوښتنه کوو چې موږ د چا په پښو کې پرېوځو چې موږ معافي ځینې واخلو موږ چاته ووایي چې بس دی د خدای دپاره زما یو کور دی د غمه خلاص نه کوي نور ماته معافي وکړه معافي زه د چا واخلم د چا د واکدارانو واخلم یو ورځ جنرال فیض وایي چې دا زما بچي دي بله ورځ ګلبدین جنرال حمید ګل وایي چې دا ما ټرینډ کړي دي بله ورځ کرنل امام وایي چې دا زما بچي دي اوس زه چا ته ولاړ سم زه کرنل امام ته ولاړ سم زه جنرال فیض ته ولاړ سم زه بیرسټر سیف ته ولاړ سم یا زه د دې ریاست د کم جرنیل په پښو کې ورپرېوځمه چې د خدای دپاره دې ستا د ټرینډ دې ستا د ساتلو انتها پسندو دهشتګردو څخه ما خلاص کړ او دا کار خو ما کړی نه دی دا کار خو په تاریخ کې دا داغ زما په تندي کې نشته زه به په تاریخ کې کمزوری سوی یم زه به وال سوی یم زه به ټکول سوی یم زه به امر مجبوري خاموشه سوی یم خو دا د دنیا د هیڅ چا د ارمان نه دی پوره سوی چې د چا په پښو کې د پښتون او افغان سر پروت وي او نه به دا ارمان د چا پوره شي اوس کامه د تاسو څخه غوښتنه کوو د تاسو څخه سوال کوو چې ستا په زر زه شهید سولم ستا په سر زه بېکوره سولم او ستا دپاره ما نوم راوړئ ستا دپاره ما هغه څه وکړل
چې په تاریخ کې چا نه دي کړي. نو زه د تا هم پوښتنه کوم چې زه حق لرم د هغه چا په مقابله کې چې ته د دین مبین اسلام په نامه د یوه ووټ دپاره د یوه وزارت دپاره د یوې چوکۍ دپاره د جهاد په نامه هم په وینو ولړلې د فساد د لارې هم بې کوره کړې. 40 کاله کېږي د پښتنو کډې په شا دي. د سوات خلک په بونو کې پراته دي. د کندهار خلک په مسلم باغ کې پراته دي. د پېښور خلک په مردان کې پراته دي. د مردان خلک چې دي هغه په 400 کې پراته دي. 40 کاله کېږي دا روڼ زموږ پر وطن روان دی. یو ورځ زما په کور جنگ د جهاد په نامه، بله ورځ جنگ زما په کور د طالب په نامه، بله ورځ د خلاصون پر نامه، یو ورځ وایي مجاهد ننګیالی دی توریالی دی کام په ټکور ټکور کې په تباه او په بربادي کې فتوې ورسره کې، بله ورځ وایي دا انتها پسند دی پسې واخلي طالب پر مسلطه کې. بیا چې کله د هغه سره خبرې انجام ته ورسېږي بیا وایي د دې انتها پسندو دهشتګردو څخه ځان خلاصو او مولوي صاحب د فتوا دوکان ورته خلاص کړی دی. تاسو پوښتنه وکړئ، تاسو پر دې سوچ وکړئ چې ای مولانا صاحب، ای د دین ټیکهداره، ای د فتوو مالکه، دا کام خو نور ووټ تاله درکړی دی، چانده یې تاله درکړې ده، د دنیا د هرو وسایلو یې ته مالک کړی، نو کم از کم امن خو نو د خپلې فتوا د لارې ورکړه. تاسو به د یو مولوي صاحب، تاسو به د دې یو سیاسي ملا دا خبره نه اورېدلې چې موږ د پېښور د جومات د دماکې غندنه کوو. ولې؟ دلته چې په دې مسلم باغ ښار کې، په بوري ښار کې، په سیالکوټ کې، په سایوال کې یو لیونی هم خدای نخواسته د قرآن پاک د ورکو بې حرمتي وکړي، خلک یې سنګسار کړي، خلک ورباندې فتواې ورکوي، او زما د پېښور په جومات کې زما د قرآن پاک ورکې په وینو لړلي، په ورونو سوځلي، او مولوي صاحب غږ نه پر کوي. مولوي صاحب پر مولانا سنجان غږ نه کوي. د ده سیاسي مفادات ته خطره پیښیږي، د ده کرسۍ ته خطره پیښیږي. مولوي صاحب پر د باجوړ پر مولانا نور محمد، پر هغه حافظانو د کاریانو د خودکشو پر حمله دی بغاوت نه کوي. دی د جمعې په خطبه کې پر دې باندې فتوا نه ورکوي. ولې د ده سیاست ته نقصان رسېږي، د ده اقتدار ته نقصان رسېږي. دی د دې ریاست د هغه شاهي خاندانونو څخه یو شاهي خاندان دی چې د مذهب په اړه کې سپورټ ورکوي. افغان وطن په ټکور ټکور، افغان ملت په تباه او برباد، جنډه مه لره، ترهنه مه لره، د نجونو سکول بند، د سړیو سکول بند، یونیورسټۍ بندې. وایي موږ د دنیا سیالي کوو. ای مولانا صاحب ته سیالي په کم شکل کوې، په کم طرز یې کوې؟ که ته ماته د اسلام په ټول تاریخ کې دا نکته دا پوینټ را پیدا کولی شي چې وروره زما په دین کې، زما په مذهب کې هیڅ لاره نشته چې زما خور دې سبق ووایي، هیڅ لاره نشته چې یونیورسټۍ به دلته خلاصېږي، هیڅ لاره نشته چې دلته به زما د وطن بچي په یونیورسټۍ کې سبقان وایي. زه به د تا سره ولاړ سم که زما دین ماته وایي چې ته علم زده کړه، د دې دپاره د نبي علیه السلام د حدیثو په رڼا کې که ته در چینه پورې ځې، او بل حدیث د نبي علیه السلام دا دی چې ته به دین زده کوې، دین ستا هتیار او بنیاد دی. اوس موږ پوښتنه کوو د نبي علیه السلام د حدیثو د لارې یا اول لفظ د قرآن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازله سوی دی چې اقرا، د اقرا مطلب څه شی دی؟ نو مولوي صاحب ولې دا وطن ټکور ټکور کوې؟ او چې ستا د وزارتو د تماشو ځای راشي بیا ته د اقتدار دپاره، د اقتدار د کرپشن دپاره ورور هم سیخه زوی ورته کښېنوې. دا ډېر ظلم دی. ته بیا د هغه پنځو د کرپشن پیسو دپاره نه مولانا فضل الرحمن په ورور اعتبار لري، او نه زما د زوی حق دی چې د مواصلاتو وزیر به وي. او مولوي صاحب هم یو ډېر زموږ ستۍ د مسلم باغ مولوي صاحب هم یو ډېر ښایسته کوچنی ورور یې و، هغه یې پر سایډ کوي، هغه زوی محترم یې ورته کښېناوی، ویل یې دا کار وسته کوه مسجد پر مخ باندې. نو تاسو پر دې غور وکړئ چې ستا د اقتدار دپاره به کام در څو پورې سوځل کېږي په لمبو کې، ستا د کرسۍ دپاره. او تا کړي څه دي؟ دلته ملګرو خبره وکړله موږ چې په دې وطن کې هر وخت د هر چا سره ملګرتیا کړې ده. نن موږ پوښتنه کوو په دې 50 کاله د دې وطن په اقتدار کې
سردار آصف ناست دی د دې خوا نه یې بده په ډېر زورور قوت په ډېر مضبوطه قوت د 14 ممبرانو سره د ګورنر سره او د نواز شریف لاس پر پراته په دې صوبه کې د دې خلکو حکومت رالی ما ته دې د مسلم باغ نیولې در چمنه پورې در ژوبه پورې در بوري پورې یو څوک راوښتي چې چا د یو یونین کونسل جوړ کړی داسې د مولوي صاحب په دې صوبه کې د ده په مشري کې بارها حکومتونه جوړ سوي دي ما ته دې راوښتي چې دوی یوه یونین کونسل جوړ کړی خو دا د عوامي نیشنل پارټۍ د سیاست برکت دی چې پښتنو تاسو یې په ډېر معمولي منډیټ د ډیویژن خاوندان کلاس تاسو یې په ډېر معمولي منډیټ د ضلعو خاوندان کلاس او دا مسلم باغ زه تاسو ته په ایمان وایم دا به اوس ضلع وای چې د دې مولوي صاحب چې تاسو یې مینې دي چې د دې منفي کردار پکې نه وای د دې رکاوټ پکې نه وای د رکاوټ د لارې د مخنیوي د لارې نن مسلم باغ د ضلع څخه محرومه دی او دا درته وایو دا به اوس لازمي جوړیږي داسې نه چې یوازې ده د جمعیت علما اسلام د منفي سیاست د وجې شین چې په دوی ضلع کې دی دا رکاو سول د هغه ځای امپیګان په یو شکل د دې ځای مینې په بل شکل پسې راوغورځېدل زموږ وطن یې د دې لوی ګټې څخه محرومه کوي او داسې که ته د عوامي نیشنل پارټۍ خبره کوې عوامي نیشنل پارټۍ تا ته لورلای ډیویژن درکوي عوامي نیشنل پارټۍ تا ته قلعه عبدالله در دوی ضلع که عوامي نیشنل پارټۍ تا ته پښین په نوټیفیکیشن کې در ضلع کوي عوامي نیشنل پارټۍ تا ته مسلم باغ در ضلع کوي اوس چې څوک یې نه اعله کوي دا ستاسو ذمواري دی پښتنو په دې باید تاسو ځان پوه کړئ تاسو دا پیژندګلوي وکړئ چې په دې وطن کې سیاست کوونکي خلک په تاریخ کې زما دپاره څه کړي دي او نن یې څه روان کړي دي دا ستاسو ذمواري ده که تاسو ادراک ونه کړئ تاسو د وطن غل نه وپېژنئ تاسو د وطن خواخوږي نه وپېژنئ تاسو د وطن حق پرست ګوند نه وپېژنئ تاسو د وطن مفاد پرست ګوند نه وپېژنئ زه تاسو ته په ایمان وایم قومونه هغه تباه کېږي چې رهبري یې د غلطو خلکو په لاس کې رهبري یې د امانتدارو خلکو په لاس کې نه رهبري یې د خیانتدارو خلکو په لاس کې دا به تباه کېږي نو یقینا عوامي نیشنل پارټۍ په دې بحران کې سخت باران شروع دی دومره درنه او په زړه پورې غونډه جوړه کړې ده یقینا ډېرې خبرې به په دې سټیج نن موږ کولی خو د باران د وجې نه غواړو چې تاسو په تکلیف کو خو دا به مې خواست دي چې دا څه مو درته ویلي دي تاسو پر دې غور وکړئ د یو قام د یو وګړي په حیثیت یې وکړئ چې زموږ دپاره به آینده کې څوک داسې وي چې زما د دې ټولو تکلیفونو مشکلاتو مداوه کولی شي او د داسې خلکو ډډه کول غواړي چې چا موږ په دې مشکلاتو اخته کړي په دې څو الفاظو یو وار بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوو په دې دومره درنه او په دې روان باران کې په دې کامیابه جلسه د تنظیم یو ملګري ته د زړه له تله مبارکي وایي الله مو خوشحاله رب عزت وکړي